بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته د باره کې معلومات درکوم چې کله موږ خوبونه ګورو نو دا زموږ خوبونه آیا ټول تعبیر لري یا مثلا یو مهم خوب چې موږ ته ډېر مهم ښکاري موږ فکر کوو چې دا باید تعبیر ولري. لکه یو خوب چې ماته نن ویل شو د فلسطین باره کې دوه خوبونه، یو همشیره وه هغه ویلې چې ما د فلسطین باره کې مې سوچ بیخي نه ده کړی او داسې مې خوب کتلی چې زه غزه کې یم او هلته ګرځم اما خلکو سره یې به. نو آیا د فکر کاوه چې کیدای شي دا خوب باید تعبیر ولري؟ ځکه چې د غزې په فکر کې زه دومره فکر مې نه کړی. دا خوب ما کتلی نو په دې کې حتما څه شی به وي او یا به زه ځم فلسطین ته او یا به د فلسطین کې د جهاد دغه مسلمانانو ته به خلاص شي. نو دا داسې نه ده. دا فلسطین او غزه ته په خوب کې ګوري او بیا فکر کوي چې ډېر فکر دی نه کړی دا خوب باید صحیح وي، دا خوب باید ښه وي. یو قاعده ده تعبیر خواب کې وایي چې کله زموږ خوبونه زموږ د ورځني ژوند پورې ربط ولري نو هغه بیا تعبیر کېږي نه. غزه یا د فلسطین د حالت څه ده، د یو مسلمان په حیث موږ ورته غمجن یو او فکر کې یو، ولو که یو ورځ دوه ورځې خبرونه وانورو دې باره کې یا داسې خاص واقع پکې نه شوی او موږ فکر وکړو زه بس د غزې په فکر کې زه نه یم نو که خوب مې ولیده دې وخت کې نو هغه خوب به معنا لري. نو د غزې په باره کې چې اکثر خوبونه کتل کېږي، د فلسطین باره کې کتل کېږي، د اکثر خوبونه تشویشونه وي یا بیخي تعبیر نه لري، هماغه ورځنۍ خبرې وي، خبرونه وي سره یې اوري ګوري، او یا هم نفسیاتي خوبونه وي. یعنې خوبونه دوه رقم دي، هغه خوبونه چې تعبیر نه لري هغه دوه رقم دي. یو رقم هغه خوبونه دي چې هغه بیخي تعبیر نه لري، د انسان سوچونه دي، فکرونه دي د ورځې، هماغه د شپې هم راځي. بیا ولې دا د شپې راځي؟ د دې لپاره چې کوم مسایل د ورځې هغه انسان پکې فکر کوي، مصروف وي او هغه انسان باندې ډېر سخت تمامېږي یا دغه په باره کې ډېر اوري نو هغه شیان په ذهن کې بیا ثبت شي. نو بیا د شپې چې انسان ویده کېږي دا خوب هم دې لپاره ده انسان چې کوم ستړیا ده د ورځې، چې کوم ډېر زیات مسایل هغه لیدلي اورېدلي هغه غیر ضروري مسایل هغه حذف کړي چې دغه په حافظه کې راغلي نو غواړي چې دا حذف کړي. د الله تعالی همدغسې سیستم د خوب زموږ لپاره جوړ کړی څه وجعلنا نومکم سباتا یا زموږ لپاره د سبا لپاره موږ تیاروي. نو دا حافظه باید خالی شي یا منظم شي. نفسیات علما هغوی وایي چې دا انسان چې ټوله شپه تقریبا موږ خوب ګورو همدې لپاره چې دا د کم شیان چې موږ یاد کړی د هغه ایډیټ کېږي، دغه اضافي شیان ایسته کېږي او مهم شیان یادېږي، په مغز کې هغه ځای په ځای کېږي، اهمیت ورته ورکول کېږي. نو دا کم مسله د ورځې موږ ورسره سروکار لرو ولو که ډېر فکره ورته نه یي، متوجه ورته نه یو، خو هماغه د زموږ د ورځني ژوند یوه برخه ده. نو هغه بیا په خوب کې څه وګورو نو هغه بیا تعبیر کېږي نه. یعنې دا خوب د الله تعالی لخوا نه وي، دا خوب څه ده بیا د نفس لخوا نه وي، بلکې دا خوب ستا دغه ذهني آرامتیا لپاره دا خوب ده چې انسان کم مسایلو باندې ډېر تمرکز کوي، فکر کوي، هغه مسایل د انسان د زور باعث کېږي، هغه ضمیر ناخودآګاه کې د انسان روح زوري هغه مسایل. نو روح غواړي چې هغه مسایل حل کړي، یو حل لار ورته وباسي. نو کله کله یو خوب په شکل باندې موږ ته راځي او دا خوبونه بیا خاص تعبیر نه لري، بلکې هماغه لیدل د دې خوبونو هماغه فایده یې دا ده چې انسان لږ غوندې د غم او د درد او د تشویش دا لږ کمیږي، سپکېږي او انسان ته لږ ګټه رسېږي. نو خوب که وګورو نو د یو د دیني لحاظه خوب تعبیر کېږي چې هغه نبي علیه سلام وایي چې په 3 رقم ده، چې د الله تعالی لخوا، د نفس لخوا او د شیطان لخوا، او د ځینې علماو په نسبت 2 رقم ده، یا د الله تعالی لخوا ده او یا اضغاث و احلام ده چې هغه بیا شیطاني او نفساني دا ټول پکې راځي. او بل تعبیر نفسي د نفس له لحاظه، روحیاتو له لحاظه، نفسیاتو له لحاظه، روانشناسي له لحاظه خوبونه تعبیر کېږي. هغه هم بیا یو نوع ده، دغه خوبونه بیا د الله تعالی لخوا نه وي. دا کم خوبونه چې زموږ او تاسو د نفس او روحیاتو سره ربط لري دا زموږ ارزوګانې دي، هغه ویرې دي په ژوند کې چې لرو، ارمانونه هم دي، ارزوګانې او ویرې چې موږ لرو او دغه په رابطه باندې موږ همیشه په تشویش کې یو. هغه ارمانونه زموږ څخه پوره شوي نه دي او هغه موږ په هغه کې شکست خوړلی او هغه لا پوره شوي نه دي. نو دا هم په خوب کې کتل کېږي، دا نفسیاتي خوبونه دي. اول هغه امیدونه شو
او ویرې کوم ویره انسان کوم خپل آینده په رابطه باندې فکر کوي او دویمې زموږ شکست خوړلې په یو شي کې مونږ کم راغلي یو ځای کې نو هغه کله کله د خوب په شکل باندې مونږ ته راځي او هغه ارمانونه زموږ پوره شوي نه په ماضي زمانه کې په مخکینی کې او دا دریم نوی څه ده همدغه د حافظې او د ذهن صفا کولو لپاره د خوبونه دي څه دا خوبونه بیا تعبیر کیږي نه او بیا د خوبونه څه مونږ تعبیرو نو ګورو دې ته د شریعت نه تعبیر کیږي قرآن کریم یا حدیثو کې کوم اشاره راغلي وي لکه قرآن کریم کې تعبیر شوی دی یوسف علیه السلام سورۃ یوسف کې غواګانې په کالونو باندې تعبیر کړی یو کال یو غوا چې کله په خوب کې وکتل شي دا په یو کال باندې تعبیر کیږي نو دا د قرآن کریم نه اخیستل کیږي او دویمې څه د هغه په احادیثو کې هم راځي په احادیثو کې هم اشاره شوې ده لکه نبي علیه السلام دغه کارغه په فاسق انسان باندې تعبیر کړی نو دغسې په حدیث طریقه باندې دا کېدلی شي خوب تعبیر شي او درېیمه طریقه یې داسې ده هغه بیا خلکو هغه رواجونه دي د خلکو کې کوم ضرب المثل او رواج کوم دود سور په دې باندې هم خوب تعبیر کېږي څه کله په دې دوو ونه شو قرآن کریم په حدیثو ونه شو او درېیمه څه ده بیا د نومونو په واسطه باندې هم تعبیرېدلی شي نوم په واسطه باندې چې یو نوم په خوب کې تا ولیده یو کس او بل کس ماته خوب وویلې راشد یې کتلی راشد معنا مرشد یعنی د لارې ښودونکی راشد ده یعنی لاره پیدا کوونکی هدایت موندونکی نو دا خوب څه ده بیا په همدې باندې تعبیر کېږي چې په دې مسله کې تا لاره صحیح ده ستا دا رایه صحیح ده نو کوم مسله کې که ته شکي یعنی یو مسله د حق ده خو ته پکې لږ شکي نو کله خوب دی ولیده هدایت دی په خوب کې ولیده یو کس د هدایت نومې ده تا په خوب کې ولیده هېڅ کار دی مصادره نشته په خوب کې دی ولیده نو دا معنا څه ده په همدې مسله کې ته په هدایت دی ته په حق یې درېیم څه ده دا په معنا کېږي هم کله کله معنی په حساب باندې تعبیر کېږي چې یو شی ته وکوت نو هماغه معنا باندې لکه خرما نبي علیه السلام څه ده دی په خرما تازه خرما یې په نرمي په اساني په خوشحالي باندې تعبیر کړی ده او همداسې په ضد باندې هم تعبیر کېږي خندا دې ولیده په ژړا تعبیر کېږي ژړا دې په خوب کې ولیده په خندا په خوشحالي تعبیر کېږي د خوب چې لپاره مونږ ګورو د خوب تعبیر ولې مونږ دومره کوو ولې ورته اهمیت ورکوو دې څه فایده ده نو اول فایده پکې خوشخبري ده خوبونو کې اکثر خوشخبري وي یو بندي ته یو مسافر ته یو غمجن انسان ته یو تشویشي انسان ته لږ خوشخبري یو خوب وکړي هغه سره لږ امید ورته پیدا شي او دویم څه ده دا صبر و تسلي وي خوب په واسطه د الله تعالی خپل بندګانو ته صبر او تسلي ورکوي یو څوک یو غټ مصیبت ورته رسېدونکی دی دغه نه مخکې خوب ګوري یا مثلا یو څوک وفات کېږي دغه نه مخکې یو خوب درته وګوري چې درته لږ صبر او تسلي ورکړي په هغه باندې د یو مصیبت نه وروسته یو خوب په انسان باندې سره یو الله تعالی وګوري او په هغه کې به انسان د صبر او تسلي لږ حاصل شي دا خوب څه ده دا انسان ته ثبات ورکوي ثابت قدم کوي په دین داری کې په حق په لاره کې بیا د انبیاو خوبونه چې دي هغه بیا بیخي خوشخبري نه هم درجې پورته ده هغه وحی ده انبیاو خوبونه چې دي هغه وحی وي او د انبیاو نه ښکته د عامو مسلمانانو او د نیکانو خلکو د دوی یا خوبونه چې دي چې کله د شریعت موافق وي هغه بیا منل کېږي ښه خوب څه ده دا د نبوت 46 جز ده او نبي علیه السلام ویلي دي چې دا د هغه څوک ښه خوبونه ګوري چې هغه نیک انسان وي یا صادق انسان رښتیا ویونکی انسان چې هغه بیا خوبونه ګوري هغه خوب بیا رښتیا کېږي یو کس ده هغه ښه مسلمان ده او ښه صادق انسان ده خو خوبونه دومره نه ګوري نو دی وایي چې زه ولې خوب نه ګورم خصوصا وایي چې نبي علیه السلام ولې په خوب کې نه ګورم نو که غواړئ چې نبي علیه السلام په خوب کې وګوري یا ښه خوب وګوري نو همیشه رښتیا وایه دروغ مه وایه لکه صداقت څه ده دا باعث کېږي چې انسان ښه خوب وګوري د حلال مال نه استفاده کول دا هم د دې باعث کېږي چې انسان ښه خوب وګوري د شریعت پابند او اودس سره څملاست همیشه مخ په قبله او د سهار او د ماښام ماسکار چې دي دا ویل نو دا بیا کېدلی شي او ټولو نه ښه وخت د خوب لیدلو لپاره بیا کوم اکثر کسان پوښتنه کوي چې زه موږ څه وخت زموږ خوبونه ډېر ښه وي هغه ډېر ښه وخت د خوبونو لپاره څه دغه د تهجد وخت ده سهار اذان نه مخکې اذان نه مخکې دغه وخت کې لکه دې وخت کې د رحمت ملایکې راځي او شیاطین چې دی هغوی ګرځېدل کوي شیاطین ګرځي نو دې وخت کې بیا خوب لیدل هم صحیح نه ده مازدیګر ماښام ماسپښین نه وروسته دا وخت بیا صحیح نه ده څومره چې مازدیګر ماښام ته نږدې کېږي دا وخت بیا صحیح نه ده